ولی باران نه وریږي؟ بني اسرائیل د موسی علیه السلام په وخت کې له سختې وچکالۍ سره مخ سول. خلک حضرت موسی علیه السلام ته راغلل او داسې یې وویل: ای د الله پیغمبره، تا الله پاک ته زموږ په هکله دعا وکړه چې پر موږ خپل باران وکړي. حضرت موسی علیه السلام وفرمایل: یا الله عز وجل، پر موږ باران ووروه او خپل رحمت نازل کړه. د کوچنیو ماشومانو، سپین ږیرو او حیواناتو په خاطر پر موږ رحم وکړه. مګر په دې سره وریځې ورکې سوې او تودوخه لا زیاته سوه. حضرت موسی علیه السلام بیا وویل: الهي باران راکړه. الله عز وجل وفرمایل: څنګه کیدای سي چې پر تاسو باندې زما د رحمت باران وسي او ستاسو په منځ کې یو داسې ګناهکاره کس اوسیږي چې 40 کاله کیږي زما نافرماني کوي او په ګناهونو کې غرق دی. د خلکو په منځ کې په لوړ غږ آواز وکړه چې هغه ستاسو له منځه ووځي، دا ځکه چې د دې ګناهکاره کس په سبب پر تاسو باران نه وریږي. حضرت موسی علیه السلام د خپل قوم په منځ کې په لوړ آواز داسې وویل: ای ګناهکاره بنده، ای هغه کسه چې تا 40 کاله د الله عز وجل نافرماني کړې ده، ستا د ګناهونو په سبب پر موږ وچکالي راغلې ده، زموږ له منځه ووځه. ګناهکاره انسان خپل شاوخوا ته وکتل، هیڅوک یې ونه لیدل چې د خلکو له منځه ووځي. پوه سو چې همدا ګناهکاره کس زه یم. نو له ځانه سره یې وویل: که زه د خلکو له منځه ووځم نو په ټولو بني اسرائیلو کې به شرمنده او رسوا سم، او که د دوی په منځ کې پاته سم نو زما د ګناهونو په سبب دوی له بارانه بې برخې کیږي. سر یې کښته کړ او اوښکې یې توی کړ، سر یې خپل ګریوان ته کښته کړ او په خپلو تیرو ګناهونو پښیمانه سو او داسې یې وویل: ای زما ربه، زما خالقه، 40 کاله مې ستا نافرماني او ګناهونه وکړل، خو تا بیا هم راته وخت او د توبې لپاره مهلت راکړ. اوس ستا دربار ته راغلی یم، ما ته عفو وکړه. همدارنګه یې د ستر الله په دربار کې ژړل او زارۍ یې کولې. لا یې دعا پای ته نه ورسېدلې چې په اسمان کې سپینې وریځې راخورې سوې او داسې واورېدل چې تا به ویل د لویو لوښو څخه اوبه راتویېږي. حضرت موسی علیه السلام په حیرانتیا سره وویل: یا الله، موږ ته دې باران راکړ په داسې حال کې چې زموږ له منځه هیڅوک هم د باندې نه ولاړی. الله عز وجل وفرمایل: ای موسی، د هغه کس په سبب چې پر تاسو باران نه وریده د هغه په سبب مې پر تاسو باران نازل کړ. حضرت موسی علیه السلام وویل: خدایا، دا توبه کوونکی انسان راته وښایه. الله تعالی وفرمایل: ما هغه د ګناه او نافرمانی په حالت کې رسوا نه کړ. اوس چې توبه یې وکړه او فرمانبرداره سو، رسوا یې کړم. د نورو ویډیوګانو لیدلو لپاره د المفلحون یوټیوب پاڼه وګورئ، ګډون وکړئ او خوښ یې کړئ، اجر ترلاسه کړئ.